د سترګو رپېدل یو چټک عمل دی چې د لیمو یو ځای کېدو او جلا کېدو څخه رامنځته کیږي. دا عمل د انعکاس عمل دی او په متوسط ډول د سترګو د رپېدلو عمل له 300 څخه تر 400 ملي ثانیو پورې دوام کوي. خو د سترګې رپېدل بې شمېره ګټې هم لري چې په ننني مطلب کې تاسو ته در په ګوته کوو. د نړۍ د هر وګړي سترګه د 2 نه تر 10 ثانیو پورې لږ تر لږه یو ځل رپېږي. د دې ترڅنګ چې د انسان سترګه په طبیعي ډول رپېږي، انسان کولی شي چې په اختیاري بڼه هم خپل سترګې ورپوي. د سترګو هر ځل رپېدل که په طبیعي بڼه وي او یا په اختیاري بڼه سترګو ته ډېرې ګټې لري. میکروبونه دننه شي مخه یې نیسي او نه پرېږدي چې سترګو ته میکروب دننه شي. نو له همدې امله د سترګو رپ وهل د سترګو د ساتنې دنده ترسره کوي. د سترګو په اړه نوې ترسره شوې څېړنه ښیي چې د سترګو رپېدل د یو موتور په څېر عمل کوي. دغو څېړنو دا ثابته کړې چې د ورځې په اوږدو کې د انسان سترګې د سترګو د رپېدلو له امله 40 دقیقې پټېږي او دا کړنه پر بدن ډېر اغېز لري. د سترګو رپېدل نه یوازې دا چې د سترګو ساتنه کوي، د مغزو او د سترګو د خوب او ارامتیا لامل هم کیږي. که انسان د څو شیبو لپاره خپلې سترګې پټې کړي او بیا یې په پرلپسې توګه ورپوي، دا کړنه د مغزو د خوب لامل کیږي او سترګې او مغزه په پوره کچه ارامتیا ترلاسه کوي. که تاسې هم غواړئ چې مغزه مو آرامښت ترلاسه کړي او په سمه توګه تمرکز وکړئ، د ورځې په اوږدو کې ارومرو دغه ډول تمرینونه ترسره کړئ.